کې راځي حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه الصلوة والسلام یو رازدار صحابي و. نبی علیه الصلوة والسلام ډېر رازونه د سره پراته وو، ډېر جلیل القدر صحابي دی، دی ایمان راوړی دی. د ده یو بل ملګری ابو حسین په نامه باندې دی، دې دوه ایمان راوړی. ایمان چې په مکه معظمه کې راوړی، باره په پټه باندې روان سو چې په مکه معظمه کې خو زموږ زندګي سخته ده. زه مدینې منورې ته هجرت کوو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به نور ژوند تېرو. کله چې دوی روان سول، په لارې د ابوجهل لښکر په مخه ورغی، ویې نیول. چیرې ځي؟ مرزو مدینې منورې ته څه کوي؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ویل. خو الله عالم ډېر زیات ټالۍ سره وویل. اخر په مابینځ کې دا وعده سره وکړه، دا فیصله یې وکړه چې په دې شرط مو ایله کوم که دې بندیانوم مې چې زموږ او د محمد رسول الله تر منځ که جنګ رالی تی به شرکت نه کړو. ډېر ټول صحیح دی، دسخط یې په وکړه. کله چې دوی مدینې منورې ته راله، د اسلام لومړۍ غټه غزوه، د اسلام اولنۍ معرکه چې د دې د مخه جهاد نه و، مطلب جهاد خو غټه معرکه د مشرکینو تر منځ نه ده راغلې. داسې اوله معرکه، اول جنگ چې د بدر په نامه باندې دی، د دې بدر دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تیاری کوي. دوی په دا وخت کې راورسېدل، حالانکې د بدر کې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دته یوم الفرقان ویلی، او کم کسان چې په بدر کې شرکت کړی دي هغه ته بدري ویل سوی دي. هغه ډېر جلیل القدر صحابي دي، یعنې په بدر کې یو صحابي شرکت کول دا د ده دپاره غټ ویاړ او افتخار. نبی علیه الصلوة والسلام د بدر د غزا دپاره تیاری کوي. دا دوه صحابه راغله، یو حضرت حذیفه، یو ابو حسین. نبی علیه الصلوة والسلام ورته مرحبا بکما، په خیر رالاست، د کومې خوا رالاست؟ یا رسول الله د مکې معظمې سره. نو بیا یې دا کیسه ورته وکړي چې یا رسول الله موږ خو راروانو په هجرت باندې، په لاره کې د ابوجهل لښکر را باندې پېښ سو، موږ یې ونیولو، بیا یې موږ بندیانولو، بیا موږ دا معاهده او وعده ورسره وکړل چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د کافرانو پر خلاف په جنګ کې شرکت نه کوو. نبي علیه السلام دا وعده مو ورسره وکړه. ورته وویل کله چې د بدر دپاره صحابه تیار سوه روانېدل، دوی هم روان سول. نبي علیه الصلوة والسلام ورته ویل دوی ویل یا رسول الله موږ خو خالي ځان خلاصوئ. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي په اسلام کې وفا ده، لا غدر، اسلام کې دوکه نشته. دوی وایي یا رسول الله دا د اسلام لومړۍ معرکه ده، زموږ زړه غواړي چې موږ په بدرینو کې حساب سو، موږ په دغه مجاهدینو کې حساب سو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د کافر سره معاهده ده. زموږ هغې خو چې اوس هندوستان ته لاړ شي هلته سود کوي، وایي د کافر سره سود راواري، حرام ته حلال وایي. نه دي دا بات چې کړلی دې ظالمانو سود رقم حرام کاروبار دا ته په حلال باندې دا وایي. وایي موږ د هندوستان کې د کافر په مقابله کې هلته د کافر سره. اوس یې مړی د خدای بنده بدبخته بې علمه ته چې دغه هندوستان ته تلې په اویزه باندې ولاړې. اویزه دا د کافر سره عهد دی، دا د کافر سره عهد دی چې زه ستا د امورو د قوانینو خلاف ورزي نه کوم. ته خو په ذمه کړلې، ته خو په ویزه کړلې، ستا دپاره د کافر سره د دغه سره سود کول دا رقم دی لکه د مسلمان سره حرام دی. دا که اوس موږ وایو په هغه وخت کې څومره لانجې به موږ جوړ کړې، یاره دا خو نو کافرانو، دا خو نو موږ د زړه وعده نه ده ورسره کړې، دا خو نو موږ ځان ځینې خلاصوي، دا پلان کوي، دا پلان کوي. لیکن ګوري دا جهاد څومره ستر عمل دی، دا به د خپل خواهشاتو مطابق سړی نه کوي. نبي علیه الصلوة والسلام دغه مجاهدین حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه، ابو حسین دا یې راوګرځول. که اوس جهاد دا د خواهشاتو نه وای نو دا کسان به خامخا شرکت کړی وی. نبي علیه الصلوة والسلام ورته تاسو وعده کړې ده، د وعده خلاف ورزي به نه کوئ. د دغه سترې معرکې څخه دغه دوه کسان، حالانکې د انسانانو ډېر ضرورت و په دا وخت کې،